د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. ډاکټر عبدالله د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په لومړي ځل له افغانستان نه بهر ولاړ. د افغانستان د ملي روغې جوړې پخوانی مشر ډاکټر عبدالله د جمهوریت له فرضېدو وروسته په لومړي ځل له دغه هیواد بهر په سفر وتلی دی. ښاغلي عبدالله ته نږدې سرچینو BBC پښتو پاڼې ته ویلي چې نوموړی نوې ډیلي ته روان شوی دی. د عبدالله کورنۍ له ډېرو کلونو راهیسې په ډیلي کې اوسېږي. له تېرو څو باندې 8 میاشتو راهیسې ډاکټر عبدالله له رسنیو سره خبرې هم نه دي کړې او ولایتونو ته هم په سفر نه دی تللی. پخوا داسې رپوټونه وو چې عبدالله مخکینی ولسمشر حامد کرزي ته له هیواده بهر د سفر اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو دغه ډول رپوټونه رد کړي وو. حامد کرزي هم له رسنیو سره په خبرو کې منلې وه چې 2 بهرنیو سفرونو ته بلل شوی و، خو وایي د تللو فرصت ورته برابر نه کړل شو. ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر پاڼه خلکو ته د اختر مبارکي ویلي او لیکلي دي د شخصي سفر له امله بعد څو ورځې له وطنه بهر یم. ښاغلي عبدالله د ټویټر په څو پیغامونو کې پر سیاسي مشارکت، ملي یووالي، یو بل منلو او اجتماعي عدالت ټینګار کړی او وایي د همدې ارزښتونو په پام کې نیولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو لپاره ښېرازۍ ته کار وکړي. نوموړي دارنګه لیکلي د کورنۍ جګړې مخنیوی د ټولګډونه حکومت د جوړېدو له پرېکړې سره تړلی دی. له ښاغلي عبدالله مخکې د مشرانو جرګې مشر فضل هدي مسلمیار هم دوبۍ ته په سفر تللی و او له څو ورځو سفر وروسته بیرته وطن ته ستون شو. او تورخم کې د یوې ادارې او سوداګریز ښارګوټي د رغونې چارې پیل شوې. په تورخم کې د یوې ادارې او سوداګریز ښارګوټي د جوړولو کار پیل شوی. ټاکل شوی چې د دې ښارګوټي په جوړېدو سره د تورخم دروازې ټول پلورنځي او اداري تاسیسات ولېږدول شي. د ریاست الوزرا ځانګړي استازي حاجي لال محمد د یاد ښارګوټي د بنسټ ډبرې د ایښودلو په وخت کې وویل چې اسلامي امارات هڅه کوي چې په بندرونو کې د اسانتیاو په برابرولو سره له ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتې کړي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.